دا هم مولاتال دی. مولاتال چې د لوکزامبورګ په ختیځ کې یوه غرنۍ ځنګلي او شنه سیمه ده چې د لوکزامبورګ یو د ډیرو مشهورو سیمو څخه هم ده. زه چې ځو مخ په وړاندې وګورو چې څه خبرې دي مخکې ته. دا سیمه چې د ژورو درو، شنو ځنګلونو او غرنۍ سیمې او سمڅې چې د سویټزرلند ته ورتهوالی لري، نو د همدې له امله هم په لیټل سویټزرلند باندې مشهوره ده. د پیاده تګ، بایسکل چلونه او غره ته ختونکو خلکو دپاره مناسبه سیمه ده. دلته په ډیر تعداد سره سیلانیان راځي چې د یو څو شیبو دپاره د ښار د ګڼې ګوڼې او ککړې هوا څخه لرې پاتې شي او د دې ښکلي طبیعت څخه خوند واخلي، ژوره ساه واخلي او د دې ښکلي طبیعت پاکه هوا تنفس کړي. اوس هم د دې غټې تیږې په سر باندې واه واه څومره ښکلی طبیعت، شنه ځنګلونه دي خوا او شا او ډېره صافه سوتره هوا ده. یعنې مخکې مې چې درته وویله چې دا یعنې ډېره ښه هوا لري. همدا اوس د اګوست میاشت ده، یعنې د دې ځنګل نه بیرون تقریبا د 15 نه تر 18 سانتیګرادو باندې ګرمي ده. نن د رخصتۍ ورځ هم د سخت بیروبار هم دی، ډېر زیات خلک راغلي دي. دا د یو ځل بیا دغه جدي ونې دي چې مرغېګانې دي او لاندې اوبه دي او خلک دي او بس بیروبار دی ډېره. یو په ډېر تعداد کې خلک راغلي دي، کورنۍ هم راغلي دي او مجردان هم راغلي دي. هو کولی شي سټاین سره هم راشي. داسې یخې اوبه دي، دا د اخوا ته ورسېدو دي اوبو نه اخوا ته والله چې بیخي زما دا خپې نور یخې کړي، ډېرې یخې دي که نه، سم لکه زمونږ د هسکې مینې د مورګې اوبه دي سمې. والله چې سمه یخني مه وشوه، سختې یخې دي که نه، یخني مه وشوه چې اوس په کرار اخوا ته واوړو، پښې مه نورې بیخي داسې یخې شوې. لاندې اوبو کې داسې یو رقم ته خویه تیږې دي چې اوس پکې راونه غورځوو. دا بس توکل په خدای باندې نو. دا د اخر هم راواوښتم دې غاړې ته.
کله چې سخت یخ وي کنه بیخي د خپې ما نورې د یخنۍ نه نورې وچاودېږي داسې یخ اوبه چې دي دغې خوا ته هم داسې وړې وړې چینې دي دا اوبه باید د ښکل وي او که نه وي دلته به سړی ډېر احتیاط وکړه د هر ځای ملګري ونه څښي چې ځینې وخت د مختلفو ناروغیو سبب ګرځي نو ملګرو که چېرته امکان لرئ نو دلته د خپلو کورنیو سره د ماشومانو سره راشئ چې ماشومان هم د دې غذای څخه ډېر خوند اخلي اوس به په قرار بېرته دغې بلې غاړې ته لاړ شو یا الله خیر چې اوس ونه غورځېږو دغلته داسې هر خوا ته تیږې دي او دا تیږې هم داسې خویه دي چې باید په ډېر احتیاط سره بېرته سړی لاړ شي د هغې خوا نه په اوبو کې راغلم خو دې خوا نه په دغه تیږو باندې لاړ شم زه وګورو چې زنه چې رادرس وي راونه غورځېږو یا الله خیر وکړي یا الله خیر کله انسان ته دغسې ښکلو ځایونو ته راتګ هم ډېر زیات ضرور دی یا الله خیر د هغې ټوپ په اوبو یا ومې دا سیمه چې 112 کیلومتره اوږدوالی لري دا چې لوکزامبورګ د آلمان یعنی جرمني د فرانسې او د بلژیک سره پوله لري نو د دې درې واړو هیوادونو میشتي افغانان کولی شي چې د دې ښکلي سیمې څخه لیدنه وکړي او د دې ښکلي فضا څخه خوند واخلي